د جمعې مبارک ورځ ده. د دې ورځې بعضې آداب هغه بیان شوي وو. یو ادب د آدابو د دې ورځې نه دا دی چې کله خطیب خطبه کوي نو د خطبې په دوران کې عام خلکو د پاره خبرې کول دا منع دي، حرام دي. او نبی علیه السلام دی اوریدونکو ته دا حکم کړی دی چې تاسو خبرې مکوئ او خاموش پاتې کېږئ، یعنی غوږ کېږدئ د خطیب ته. که سوچ او فکر موي خپلو جماعتونو کې سوچ وکړئ، اکثره خلک چې کله خطیب خطبه کوي په خپل منځ کې خبرې کوي، او دا خبرې کول عزیزانو دا نه یوازې ګناه ده بلکې د انسان د جمعې د ورځې چې کم اجر دی هغه اجر نه محرومیږي، هغه ثواب ورته نه میلاویږي. راځئ چې وګورو په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نبی علیه السلام فرمایي، حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، په بخاری او مسلم دواړو کې نبی علیہ السلام فرمائی اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوتا. چې کله تخپل ملګری ته دا خبره وکړي چې چوپ شه د جمعې په ورځ باندې او چې امام خطبه کوي نو فقد لغوتا، ستا د جمعې هغه اجر هغه ختم شو. لغو ته اصل کې معنا کلام خبرو ته ویل کی، د لغت نه اخیستی شوی دی. مخکې دا حدیث بیان شوی ولم یلغو، چې کله انسان د جمعې په ورځ باندې هغه راشي او د خطیب خطبې ته غوږ کیږدي او خبرې ونه کړي نو دغه انسان دپاره اجر دی. څومره اجر؟ د دوو جمعو ترمنځ چې کوم ګناهونه د دنه شوي الله رب العالمین به ورته معاف کوي. ولم یلغو هغه حدیث کې راغلی دی چې غوږ کیږدي امام ته، انصت للامام ولم یلغو، او فضول خبرې نه کوي، نو دغه انسان ته دومره اجر ملاوي. د دې حدیث نه علماء استدلال کړی دی چې حتی د جمعې په ورځ چې کله په جماعت کې خطیب خطبه کوي نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر به نه کوي. سره د دې نه چې امر بالمعروف چاته په نیکۍ باندې امر کول، څوک د بدۍ نه منع کول دا واجب او فرض دي، خو د جمعې په ورځ د خطیب د خطبې په دوران کې په جماعت کې دا امر بالمعروف هم ناروا دی. که دې حدیث کې راغلی انصت، چوپ شه، یعنی دا چوپ کېدل د امر په معروف باندې د نبی علیه السلام وایي که دا دې وویله هغه د جمعې اجر هغه دې خرابېږي. او امام مالک رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد او یو قول شافعی رحمه الله، دی ټول ویلي تحریم الکلام اثناء الخطبه، خبرې بالکل حرام دي. په یو روایت کې داسې راغلی دی، ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام کې راوړی او ویلي دی باسناد لا باس به، یعنی سند کمزور نه دی، د شواهد د وجه نه حسن درجه ته رسیږي. نبی علیہ السلام فرمایي مسند احمد کې دا روایت ده د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې من تکلم یوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. څوک چې د جمعې په ورځ خبرې کوي په داسې حالت کې چې امام خطبه لګیا وي، خطبه کوي، نو د ده مثال د خر په شانته دی، لکه خر چې پیټه بار کړی وي. ګوره خر چې پیټه بار کړی وي هغې ته دا احساس نه کېږي چې د پیټې کې څه شی دي، خو به صرف یو دروند بوج دی روان کړی دی. دغه شان دی د سړي مثال دی، ځان یې دومره تکلیف کې کوراغې او اجر ورته میلاو نه شو. خو والذي يقول له انصت ليست له جمعه، او چې څوک ورته وایي چې چوپ شه، یعنی یو سړی خبرې کوي د خبرې ځای کوي، د هغې مثال خو د خر دی، خو چې دا څوک ورته وایي چې چوپ شه لیست له جمعه، د دغې سړي د جمعې چې کوم فضیلت دی او اجر دی هغه ورته نه میلاویږي. بخاري روایت کې هم دغه شانتې دي چې والامام یخطب فقد لغوته. صحابه کرامو به هم ډېر اجتناب کو د خبرو نه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي
وی ابو ذر غفاری د ابی ابن کعب نه تپوسو کو خطیب خطبه کوله عن سورة متى نزلت د یو سورت باره کې چې دا به کله نازل شوي. خو ابو ذر رضی الله عنه ته البته حدیث نو معلوم، ابی ابن کعب ته معلوم و چې خبرې کول د خطبه په دوران کې ناروا دي. فاعرض عنه مخې ته واړو. کله چې خطبه ختمه شو فلما انتهت الخطبه قال ابی لابي ذر، ابی ابن کعب ابو ذر غفاری ته ویل لیس لك من صلاتك الا ما لغوتا، د خپل خبرو په وجه د جمعې اجر د ځان نه ختم کو. یعنی صحابه کرامو به هم دغه شانتي ځان ساتو د خبرو کولو نه. او که یو سړی داسې وي چې هغې ته خطیب متوجه شي او خبر ورسره خطیب کوي، نو خطیبي کولی شي. خطیب د چا نه تپوس وکړي او چا د یوه مسله وښي، نو دا به جایز ده. ځکه نبی علیه السلام هغه یو صحابي د سره روانو تپوس یې ته وکړو، وایي تا 2 رکعته کړي دي؟ ویل نه د الله پیغمبر. نبی علیه السلام ورته ویل قم فصل رکعتین فتجوز فیهما، پاسېږه او ته 2 رکعته وکړه خو لږ لنډې وکړه. نو خطیب ته اجازه شته دی چې هغه بقدر ضرورت هغه خبرې وکړي، عامې خبرې. علماء لیکلي که یو سړی د نبی علیه السلام نوم واوري او درود شریف وایي، نو دا خو به ناروا نه وي. جواب دا دی چې دا ناروا نه ده، ځان سره پټ وایه، ښکارې مه یوه. ځکه عام حدیثونه په دې کې راغلي البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، هغه سړی سخت بخیل دی چې زما نوم یاد شي او هغه په ما باندې درود ونه وایي. یو روایت کې داسې راځي رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، د هغه سړي پوزه دې په خاورو ککړی شي چې زه یې یاد شم خوا کې. نبی علیه السلام فرمایي او په ما باندې درود ونه وایي صلی الله علیه وسلم ونه وایي. نو خلاصه دا شوله چې خبرې کول د امام د خطبې په دوران کې دا ناروا دي، دې نه ځان ساتل پکار دی. دا یو ادب شو. دویم ادب د نن ورځې په دې درس کې هغه دا بیانو چې کله کله که خیال اموي خلک راشي رستو او د خلکو په سټونو باندې خپې اړوي تر دې چې مخکې سب ته ورسېږي، نو دا هم ناروا ده عزیزانو. ابو داود کې صحیح روایت دی د عبدالله ابن بصر رضی الله عنه نه چې نبی علیه السلام یو سړی ولیدو رأى رجلا یتخطى الرقابه، د خلکو په سټونو خپې کې ښودلې او مخکې روانو. فقال اجلس فقد آذیته، کېنه خلکو ته د تکلیف ورکړو. نبی علیه السلام ورته امر وکړو چې کېنه، کوم ځای ته چې راغلی او ځای موجود و بس په هغه ځای کې کېنه او مخکې زور مه کوه چې د خلکو په سټونو باندې خپې اړې. او دا اکثره زموږ ستاسو په جوماتونو کې داسې هم کېږي، ولو که مشر سړی وي، مشر سړی وي راشي هغه هم په کار نه دي. ځکه سنت د نبی علیه السلام دا ډېر قابل د احترام دی. څومره چې د مشر احترام دی د هغې نه په 100 چنده او په 1000 چنده د نبی علیه السلام د سنت احترام په کار دی. نو دا د خلکو په سټونو باندې خپې اړول دا ناروا دي د جمعې په ورځ باندې. یو روایت کې داسې راغلي ترمذي روایت دی چې من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا يوم القيامة، کوم سړی چې د جمعې په ورځ باندې د خلکو په سټونو خپې اړوي او مخکې روان وي، نو په ورځ د قیامت به د ده نه پل جوړ شي، خلک به په دغه شانتې روان وي. دغه روایت سند کې لږ کلام دی، خو البته شاهد ورله په ابن عساکر کې شته دی. دې وجه نه عبید الرحمن مبارک پوري په تحفة الحوزي کې لیکلي دي چې د روایت دپاره شواهد ډېر زیات دي. نو اکثر اهل علمو د دغه شواهدو د وجې نه هم په دغه حدیث باندې فتوا ورکوي. په ابن عساکر کې بیا هغه روایت صحیح دی، امام الباني رحمه الله په سلسله کې هم راوړی دی. هغې کې نهي راغلی لا تخط رقاب الناس فتتخذ جسرا او تتخذ جسرا یوم القیامه، خلکو په سټونو باندې خپې ماړوه
ځکه په ورځ د قیامت به د تا نه بیا پول جوړ شي، خلک به دغه شانتې په تا باندې خپې اړوي. جزا من جنس العمل دې ته وایي چې څنګه عمل دې وکړو هغه شان سزا به ته میلاوي. نو د خلکو په زټونو باندې خپې اړول دا ناروا دي، او دا هم د اکثر علماو فتوا ده. البته داسې شی دی که چېرې ته رالې او صف کې ځای و، دا بعضې خلک چې د وروستو کښېني نو مخکې صفونو کې ځای یي، یعنې په زټونو خپه نه وړی بلکې مخکې ته تللی شي، نو بیا پکار ده چې مخکې لاړ شي. او که په سټ د خپې اړولې نو دا بیا ناروا ده، ځکه بخاري شریف کې مې یو روایت کې راغلي نبی علیه السلام فرمایي چا چې د جمعې پر ورځ غسل وکړو او داسې وکړو تیل یې ومږل خوشبوی وواله ثم راح فلم یفرق بین اثنین، او بیا جومات ته لاړو خو د دوو خلکو په منځ کې جدایي نه راولي. د دې مطلب هم دغه دی، په سټونو خپې کې ښودل معنا دا ده چې ته د یو سړي په سر لاس کې دی او په بل لاس کې ځان له پکې لاره وکړي، نو د دوو سړو منځ کې د جدایي راوستل خپله ځان له دې لاره وکړه، دا کار دا منع دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. خلاصه دا شو د نن ورځې درس چې یو د خلکو په زټونو باندې خپې اړول او مخکې تګ دا نه ده پکار، چې رالي بس په کوم ځای کې چې زه هم په هغه ځای کې ودرېږه 2 رکعته وکړه او د خطیب خطبې ته وکړه. او دویمه مهم مسله دا ده چې د خطیب خطبه په غور سره اورېدل پکار دي، خبرو کولو نه اجتناب پکار دی. ټلیفون درته راغی هم یې مه اټن کوه، خبرې پې مه کوه، د عامو خلکو سره خبرې مه کوه، حتی امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم مه کوه، بس خطیب خطبې ته وکړه. الله رب العالمین دې زمونږ استازو شوق او رغبت د نبی علیه السلام د سنتو سره پیدا کړي، او رب العالمین دې په مونږ کې د پیغمبر دا طریقې عملي کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.